مولانا فضل الرحمن وایي چې اسلامي امارت له پاکستان سره د ګډې ستراتیژۍ د جوړېدو غوښتنه کړې ده. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبره ته. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې اسلامي امارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د حل په موخه د یوې ګډې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه کړې ده. مولانا فضل الرحمن په دغه مرکه کې همدارنګه ویلي چې پاکستاني چارواکو هم دغه ستراتیژي مناسبه بللې ده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر ویلي هغوی د هغو پیښو او زیانونو په اړه چې د تنظیمونو له لوري پاکستان ته رسېدلي خپله ناخوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې زموږ په نظر د پاکستان شکایتونه سم دي، خو د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره یو د پاکستان دریځ دی او بل زموږ دی. د نوموړي په وینا اسلامي امارت ورته ویلي پاکستان یو اغېزمن شوی هیواد دی او دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې برخه کې له پاکستان سره همکاري وکړو. له همدې امله موږ باید سره کینو او یوه ګډه ستراتیژي جوړه کړو او باید د یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ پر لور حرکت وکړو چې دا د هغوی غوښتنه وه او کله چې ما په پاکستان کې مطرح کړه هغوی هم وویل چې مناسبه خبره ده. نوموړي همدغه راز د خپلو خبرو په یوه برخه کې وایي اسلامي امارت د افغانستان په تاریخ کې یوازینی حکومت دی چې د پاکستان سره دوست دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړې د هر هیواد هیله دا ده چې ګاونډي یې دوست هیواد وي. افغانستان د اسلامي امارت په موجودیت کې له پاکستان سره دوست هیواد ښکاري، خو داسې پیښې وشوې چې زموږ د هیلې او امیدونه په ایرو بدلې شوې. له بلې خوا اسلامي امارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته ننګونو پر حل ټینګار کوي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په دې هکله رسنیو ته وایي د پاکستان پر وړاندې د اسلامي امارت نیت د افغانستان د خلکو نیت څرګند شو، اوس په هغه لوري پورې اړه لري چې هغوی څومره باور کولی شي او مناسبه حل لاره پیدا کړي. د نوموړي په وینا موږ تل د دې غوښتونکي یو چې له ټولو ګاونډیانو په ځانګړې توګه له پاکستان سره ښې اړیکې ولرو.